په منځني ختیځ کې نښتو لپاره د سیاسي او ډیپلوماټیک لارې موندلو په موخه د هڅو دوام لپاره د روسیې چمتووالی. په اسلام آباد کې وې هوکړې ته د امریکا او ایران د پلاوینو لاسرسي سره هم مهاله د روسیې ولسمشر خپل ایراني سیال سره په یو ټلیفوني خبرو کې ویلي چې مسکو چمتو ده په منځني ختیځ کې د یوې عادلانه او دوامداره سولې تامین لپاره د یو منځګړي په توګه عمل وکړي. ولادیمیر پوتین دغه راز ټینګار کړی چې روسیه به د سیمې خپلو ټولو شریکانو سره نږدې اړیکه وساتي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې که امریکا له زیاتو غوښتنو لاس واخلي او دغه هیواد د خلکو حقوقو ته درناوی وکړي، هوکړې ته رسیدو لپاره به لارې برابرې شي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر د تهران او واشنگټن پلاویو ترمنځ یوې هوکړې ته نه لاسرسی زیاته غوښتنه او د امریکا لوري د موخو بدلون بللی دی. خو سید عباس اراغچی بیا ټینګار کړی چې تهران په ښه نیت امریکا سره مذاکرې ته دننه شو څو نښتې پای ته ورسوي. ورته مهال د هرمز تنګې محاصرې لپاره د ترامپ پریکړې ته په غبرګون کې د ایران سپاه پاسداران ویلي که دغه هیواد د بندرونو امنیت وګوښل شي، د فارس خلیج او عمان سیند کې به هم هیڅ بندر خوندي پاتې نشي. د خاتم الانبیا مرکزی قرارګاه ویان ټینګار کړی چې په نړیوالو اوبو کې پر سیندیز تګ راتګ د امریکا د محدودیتونو لګول غیر قانوني اقدام او د سیندیز غلا بیلګه ده.